وای 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 صدقه سره واده کوم دا کې څه لاس د پیغلو څنګه کېږي ماله چل نه راځي کمالیا نعمت که د دې کوم ټایپه دی ما سره کلاشنکوف وکړه نو اوس به ما تیر ته نه کتو چې دا زما زوی دی اوس به مې لکه دومره سوري کړي دومره سوري چې د شمار نه ووتي د دې سره د مینې خبرې کوي دغه خو په قبر کې خپې ځوړندې دي خیر دی په قبر کې به هغه ځوړندې خپې له قبر نه راوچتې کړو که نه زه نهال خان یم د کمال تیلي فلان زړه مې در باندې بیلو دا ساورم او د بلې جوړ په ما زړه بیلو کېنه پارم ترې اوبه یې درنه ځي زه خو ده سره مینه کوم ستا په مینه کې داسې ګرفتاره شوې یم چې نو وخت راباندې نه تېر داسې زلمی رانه جوړ کړي چې د خیګه خپله حیا تر کوره کړمه چې غټ ډانګوله او راځه راپسې شاعرم شو یا نو زمونږ مینه پاکه ده که نه زمونږ مینه داسې ده لکه چا چې په صابون وینځي در سینګې رانه پرېوتې ده که دا راته مینه ونه شوه که نه نو زه خو به غرق شم تباه به شم داسې ترې نه شي کوزو زه به هم لاړ شم کور ته ما ته سره که ځینو زه او که کیلي نو کیلو غني ودرېږئ دا زما د عمر سړی دی ټول عمر مې وساتلی زه مې دې جوړ کړم زما کور دی زه م کور آبادول غواړم ښه دې ثانیه که څوک کمال بابا ته نږدې شو که نه نو د اکثر به ولې مات کړم څه دا به په ما سره ماتې نو نشي ودرېدې که نه مروتونه به دواړه په یو ورځ کوو تور سالو په سر کړ زمکې ځان دې روانه کړه یا د ډېره نازه لکه زرکخې رامامچه او که نه نښال بابا بابا خو راته مه وایه که نه ته په خدای اعتبار کې چې دا ټلیفون دې راته وکړه نخبو کې مې دم پیدا شو دا زوی مې وایي چې ښه تېزه منډه وه او زه هم در سره واده کوم زه در سره واده کوم غلی شئ او دا ژبه څه کوم نه نو یم زه به اوس په دې واده کېدم مالې بټې مچان در باندې جوړېږي ته بهر ته لاړ شه زمانه پوزه غوړې پرې کوئ زمانه هټي هټي د کراکې کور رانږدې شو چې کله هم دې کور ته راننوتم نه یو هم نه ښکاري خدای خبر چې لوفرای پسې کوم ځای کې کوم یا لکه کمالیا کمالیا و کمالیا یا دادا وایم څه چغې دې جوړې کړي دي دا ګوپي مې کټ کو سړیا زه وایم چې دا کونټۍ د دې خپو ته ونیسم که نه او دا ګوډې ګوډې در باندې ووهمه چې اواز درته کوم خو زه راځه که نه سړیا یا دادا وایم د دې کونټۍ د والو نه به دې کله خلاصېږم په سپینه ګیره شم سړیا بس غلی شه چې کله هم درته خبره کوم نو سر ښکته ساته خو ستا چاټۍ دومره غټه ده چې ستا سر چېرته لاندې راځي یاره دادا وایم خبره کوه که نه څه دې ویلو ما دا خبره کوله چې تر اوسه پورې تا زوی له کویدن قدر ونه کوه ته ځان ته پلار وې وایم دادا عجیبه سړی د هغې پرتوغاق د ډکي ښځه خوښېږي چې زه یې ونه وکړمه نه ته ما ته دا ووایه چې ستا زوی شهزاده سیف الملوک دی چې جینکۍ نه خوښېږي داجی د جینکو نه خوښېږي جینکۍ وایي چې د دې نه خو راله مرګ ښه دی چې دې منجوړه سره واده کوم
نه ته ماته دا ووایه چې دله ته واده نه کړي نو زمونږ نسل به څنګه زیاتېږي زمونږ د دعا دپاره خو به څوک هم پاتې نه شي او کوم ځای دی چېرته دی ویم د سهاره داسې بهر ته وتلی دي نو ته ورشه چای کرنے کا جاگوفی فریدا چې چای اوسکو کنه ورپسې ورځو او په دې کونټۍ باندې دا فونډې وام زه چا ورته هم سرکه زما ته خو ته پام کوه څه به یې پلار یې او څه به یې زوی زه راځه دا ما پورې خاندئ ولې ها دا ته څه کې چې تاسو څه کوئ نو هغسې زه هم کوم که نه نو بابا تا له شرم نه درځي دې عمر ته دې ګوره او زموږ په رنګې چندرو کې چې تاسو مې د ځان سره نه پرېږدئ نو خپل ځان له خو به چندرو کومه که نه نه دا عمر ستا د چندرو دی چېرته جومات کې کښېنه او تسبیح اړوه جینکو ګوره داسې خبرې مه کوئ ښه ولې به نه کوو ښه زه خو لا پرونی بچی یم تا خو مې جینکۍ نه خوښوي نو د غم د لاسه مې سر سپین شو بس همدغه غمونه کوه انشاءالله تعالی زر به بره ورسي چندرو کې شامل کړئ که نه دې ځای لکه مینه زیاتېږي ښه ځه راځه الله ځوانۍ نصیب کړه امین دا که پیله لمبر زما دی ولې پیله لمبر زما دی ښه ځه ویم چې دا کونټۍ د دې خپو تومیتم او دا ګیټۍ در باندې ووامه ښه شرمونه دي شرمونه وګوره که نه دا زوی د دا دی جینکو سره لګیا دی چندروګانې کوي ویمه دادا نو څه ویمه نو هلکه نیکه ګوره ګزار را باندې ونه کړي د دې جینکو د خندا کوم یې ما جینکو تاسو خو را پورې مه خاندئ که نه پتا کې ستا دې پلار کې لږ شرم شته دا چندرو هغه که یو واقع ما نشته نیکه خو هم ستا نوسی منو که پلار کې مې شرم وینو دا زوی ستا د لاسه برباد شو غلی ودرېږه دې خوا راشه راشه سرکوزیه دا کې جینکو سره دا وګوره درې ماړه خدای بخلي دي کور کې به له سره ګورم ځئ جینکو ودرېږئ مړه هغه نیکه مې نه دی ما ته وی واده درله کومه ما ویل زه به ځان له په خپله خوښه جینۍ کومه دغسې ما ته هم پلار وایي چې واده درله کوم خو ما هم ورته وویلې چې زه به د خپلې خوښې واده کوم خو زه خو یم هلکه یو کار نه کوو څه کار ویم ځان له موبایلونه واخلو که نه او جینکو سره یې پیکپ لګوو بس چې کم هم پکې خوښه شوه که نه بس ودونه به ورسره وکړو هلکه خوښه مې ده راځه چې ځان له موبایلونه واخلو راځه همدغسې به لکه زما بوډا شي چې په لاره ځینې خپې به یې خوېږي مه کوه دا اوازه به له وکړه چې نسل مې زیات شي که نه د خدای بدبخته دا د جینکو سره چندروګانې کولې مه کوه دا لږ دنه خرابېږي دنه که نه ویمه دادا
چې د کومې جونکو سره دا چندروګانې کولې نو په دغه کې وله یوه نه غواړو خبره دې بده نه ده کړې یاره ویمه دادا ته را سره لاړ شه ته لږ په خبرم پوهېږي ویم رشته به یې د مور نه وغواړې ښه ټیک ده ځان سره به د خولې خوږولو یو فومټنګ یوسو او دا کویتنده خالي خوله به خوږه کو په دومره مټۍ څه کوو راځه دادا چې ځو یا الله پلار او نیکه په دې عمر کې ټول د ودونو شوقیان دي ګینې یو ټوخ سره دمه خوري یو کار نه کوو څه کار په موبایلونو یې تنګو نه نو هغې سره موبایلونه کم دی په موبایلونو څه کوي نو بیا به داسې وکړو که نه چې خط په درېو واړو ته واستو او ورته به چې موږ تاسو سره په موبایل خبرې کوو نو خط به ورته څنګه استئ خط به ولیکو که نه او یو ماشوم ته به یې ورکړو او ورله به یې ولیکو چې موږ تاسو سره په موبایلونو خبرې کول غواړو سمه مزه به وکړي راځه چې خطونه ولیکو راځه ورکولاو دی راځه یا کور څوک شته زه نهال خان یم د کمال تیري پلار او د ضمیر ګل نیکه یم ښه وایم ستړی مه شې په خیر راغلې د سرې ټولی مېرمن ده چې نهاري ویمه داسې ویمه د ویمه ځواني دې راته رایاده کړه راځئ که نه مړ راځئ دا ستاسو خپل کور دی کور خو څوک نشته ما سره زوی دی نو بیا که څوکي دي فرضه وکئ نه نه ویمه راځي دی چې ستا زوی دی نو زما مرور دی راځئ په خوله کې دې دا لره وخېجه چې رور دې راته ووایي دا ځان سره څه بړه بړه کوې سړیه څه چې ورځو ته دا ته مشر یې وړاندې شه جوړې د پلار او زوی کنډمه مشه راځئ څنګه مو دا پېښه وکړه یا لکه دا څه ته ګورې سترګې دې څلور کړي دي مړه ویمه دادا په دې دیوال باندې مې دا مرغۍ شمارلې خیر دی دیوال ته خیر دی خو بل خوا چېرته ونه ګورې کور ګورې پردی ووایه که نه نهال خان لالا نه که نه زما دومره عمر خو نه دی که نه چې ما ته لالا وې دا زوی مې نه دی بدمه ده او دی ته تر اوسه پورې خپل زوی له پوهېدل قدرې و نه که نسل مې ختمېږي ما وی چې پوهېدل وکړمه نه نو ویمه زه به اوس په دې عمر کې ویدل زه خیر ویمه څه چې په دې وکړم دې خو ځان ته اشاره وکړه کمالې بچي بچیان در باندې پوهېږي ته بهر ته لاړ شه زه دې نیا سره خبره کوم ځان دا یو پیالې چې به مې څښلې وه نو نه نه ته شهزاده سلیم وي که سیف الملوک یې چې تا ته اوس چای پخوي خو سړی به یو خبره ووایي چې درته ویل بار لاړ شه نو ځه که نه سړیه زه خبره کوم که نه دادا زر راځه اوس به لږه په تسلۍ خبره نه نه ویمه د عمر زما د کوژدن دی خیر دی خبره وکړو دومره زړه خو مې که زما څه عمر زما ستا ویښته خو دا دی په نور سپین شوي دي ستا به شپېته کاله ټول ټال عمر یې زما اویا اتیا کاله دا څه دا خو ایله د ځوانۍ عمر دی دا خو داسې وخاندل لکه بدر جمال یې چې سیف الملوک ته خاندل نه نو ویمه ته دې خبرې نه راغلی وي په
لاره تېرېدمه یوه جونۍ مې ولیده لوی کوله د غنمو هو به هو ستا په شان وه نو په دې زړه مې ډېره ښه ولګېده نو ځکه رالم او بله خبره دا ده که نه زما نسی دی که نه ضمیرګل کجې لیدلی مې نه دی نو ډېر تکړه ځوان دی د پلار نه 2 کاله کشر دی ما وی که دغه یو نسی دی راله راکه که نه سره خپل بشي زه به ورسره خبره وکړمه خو ډېره ګرانه غونډه ده نو ځکه چې نن سبا جینکې خپله خوښه کوي پرېږدی چې زما ستا خبره هم جوړه شي که نه نو دا هم ډېره ده چې داسې کار وکړه ځان له یو مفلیل واخله که نه بس په هغې به ګپ لګوم ځکه چې زه هم هر وخت خو تلې راتلې نه شم که نه بده خبره ده که چا ولیدم نو همدکه خبره به کوي چې دا هلک هر وخت دلته ولې راختی او که نه ویمه زما موسه پورې چا پلو نه دی لیدلی ځکه خو زه ویمه که نه چې په مفلیل به ګپ لګوم نو که ستاسو اجازت وي نو زه لاړ شم ویمه چې اوس ځې نو ځه نو ځم خو ځمه خو ما وی چې لږ په مینه خو راته وګوره که زه غرق دې کړم د ګړنګونو نه دې ګزار کړم لاړ به یارګې ویمه د چې وساته به مې درته کړی و خو څه وکړمه چیلې ټولې و چې دې پرې نه کړي ډېرې بې شرمه دی ویمه بوډا شو خو مستي دې نه وځي تو په چلیم پیږي او که نه او مایا د موبایل به لاسه چلي خو ته یو کار وکړه چې په یو کاغذ باندې خپل لمبر هم ولیکه او زما لمبر هم ولیکه او پکې ولیکه چې ورته وایه چې په دې لمبر باندې به موږ سره په ټیلیفون باندې خبرې کوئ هلته په یو لار کې ودرېږو چې کله جینکۍ ووینو که نه نو د ځان نه به ورته ړانده جوړ کړو او دا پرچې به ورته ورکړو مړه څوک نه څوک خو به راته ټیلیفون وکړي بیا به ورسره موږ د مینې محبت خبرې شروع کړو نو ته ګوره بیا به راته روزانه ټیلیفونونه کوي په ایمان خبره دې بده ونه که راځه چې ځو پرېږده مړې زه دا سره خبرې نه کومه زه تا ته بابا کارم په یو ځل لکه د همزولو چندروګانې کړي او ته ما ته بابا وې ولې موبایلونه هم واغېستلو او که نه دا مځکه واغېسته هېڅ پته نه لګي که چاته څه تکلیف وي نو موږ ورته خپل لمبرې ورکوو او که نه د خلکو خدمت په موږ باندې فرض دی که نه یاره دا هم ډېر ښه کار وکړو موږ له هم نمبرې راکړي په کورونو کې به یې ورکړو خلکو ته به ووایو که نه چې دا حوامي خدمتګار دي که د چا څه ضرورت وي نو په دې نمبر ټیلیفون کوئ نو ثواب به مو شي که نه دا واخله یاره ډېر د خدمت کار هم شروع کړو الله هم په دې کار خیر کې کامیاب کړه مرګ نږدې دی پاتې دنیا ده هم په همدې کې ثواب دی که نه نو ګلابه ځو راځه راځه زه چې ځو زله خیره لمبرې خو لاس لرالې اوس به یې تنګو د سړي نمبر ولې نه میلاوي خدای خبر چې 2 نمبر یې راکړی دی څه بلا ده الو څوک ډنګ ټینګي
بل څه نمبر یې ولې نه میلاوي خدای خبر چې ټول نمبر موبایل یې راکړی دی که څه کوي شمه نهال بابا خو هم لګیا دی موبایل سره لوبې کوي راځه چې خوا لاړو راځه نمبر ولې نه میلاوي که خدای دې پیښو بنیادو وعلیکم سلام تاسو څه کوئ جینکو څه کوي بابا ولې نمبر میلاوې سو نمبر میلاوم خو جواب نه راکوي څه نمبر دی ما ته ووایه چې زه دله میلاو کړم نه نمبر یې نشته بس د شنې بټن له زور ورکوم بیا هم نه میلاویږي نه نو چې چاته نمبر میلاوي نو د نمبر در سره نشته نه نو ولې دا قدرتي نه میلاویږي څه بابا ته داسې کار کړه موبایل راکړه زه به درله نمبر میلاوم راکړه خپل نمبر میلاوم صحیح شو څنګه چلی شو میلاو شو میلاو به شي زه کپنای والا سره ډېر ثواب به وګټي که دا کار دې رانه وکتو باران هم شو خدایه بابا کپنای والا وایي چې سیګنلو کې فرق دی واخله میلاو به شي دا شنه بټنه وراوه دا به میلاو شي خیر دی هماده بس خیر دی بس به اوس نه نو هغې سره چې په سایکلو کې فرق دی نو څه چل به کوو سایکلو کې نه سیګنلو کې هغې کې فرق دی بس به خیر دی زه به همدې دې کې به دغه کوم بټن به وامه چې صحیح شو بټن به وام که رڼا دی پکې ورځي او خبرې نه کوي بس او په سایکلو کې فرق دی دغه سیګنلو کې فرق دی دا عوامي خدمت دی که څوک بیمار وي یا چاته د هسپتال د تلو دپاره ګاډی نه وي یا څوک کور ته اوبه راوړي یا کار وي یا نور څه خدمت وي نو دا لمبر یې دې زموږ نه واخلي او په دې لمبرو دې موږ ته ټیلیفونو کې موږ به حاضر یو ګورې په دې که زموږ هېڅ مفاد نشته دا هر څه موږ ثواب دپاره کوو هغه د چینه را روانه ده دې له لمبر ورکوو ترورې دا ټیلیفون نمبر واخله او چې څه قسمه خدمت وي د خدمت خپل خط وي تاسو ته به حاضرېږي دا واخله زه د چا د کار وشو زه اوس هلکه په لاره کې چاته بل سړی میلاو شو چې دا سړي څه کوې زنانه او زنانه راځه نمبر میلاوم خو چې اول د چا میلاو کړم د نهال بابا صحیح شو دا پیریان د باندې کېناستل شو انا ټول بدن مې تخنیږي بدن مې زیګ دا یا خیر پکې واچې دا مبلل دی جوړې مبلل دی راموس دې نابدي عمر موبایل پیدا کړو ته داسې کار وکړه ته بس دلته د کنه مشرانو خبرې چې څوک وي کنه ګناهګارېږي الو څوک السلام علیکم زه خبرې کومه سړي خبرې کوي تو ګوره ورته ستا نمبر ما سره نو او قدرتي میلاو شو مینه صادقه که نه نو بیا نمبر په خپله میلاوي دا خیال دی جوړ زرین یا سره خبرې کوم تاسو وایي او که نه وایي چې مینه صادقه نه موبایل قدرتي میلاوي کوه خبرې ورسره کوه او که نه نخال بابا بابا خو راته مه وایه که نه زه خیر دی که د مینې نه راته بابا ویه نو زه خیر دی ته په خدای اعتبار کې چې دا ټیلیفون دې راته وکړه نه نخفو کې مې دم پیدا شو دا زوی مې وایي چې ښه تېزه منډه وه تېزه منډه مه وخه را پرېوځې او زما ډېر زیات خوښې په ایمان چې دا خندا دې دوه برخیزه ده تا اورېدلې نه دي د یو سړکي نه بل ته لارې چې زما خوښې ستا به ولې به دې شم زري جانه زما شاعرم شوې نو زمونږ مینه پاکه ده که نه زمونږ مینه داسې ده لکه چا چې په صابون وینځلي
نه نو ملاویږو به کوم ځای کې ښه خبر ټیک ده وعلیکم السلام وعلیکم وګوره زمونږ بیا سره مینه پیدا شوې ده نه خو مونږ ته اوس موقع میلاو شوه اوس به خوند وکړي خوند خو به وکړي خو مونږ به ورسره نیا څنګه میلاوو سوچ خبره خو ده ګورو به راځه راځه چې ځو راځه دادا خو مې نن ډېر خوشحاله دی ووایم دادا نن خو ډېر خوشحاله په موبایل دې چا سره خبرې کولې دا وافډي والا سره مې خبرې کولې لږ معلومات مې تر کول چې د هر وخت لوډ شیډینګ ولي ووایم دادا د دې معلومات پورې ما ته هم رایاد شو ویم چې د هغې زري کور ته لاړ شو د هغې نه تپوس وکړو چې د خپلو نوسیو نه معلومات کړي دي او که نه ویم چې دا ضمیر ګل رشته ورسره پخه کړو اوس در سره د زوی غم پیدا شو بس آرام شه ته دا زما کار دی زه به ځان له ورځم ځان له ورته معلومات کوم ته په آرام کور کې کښېنه پوه شو که نه راځه اوس ورته زوی رایاد مړه ګلابه کله خو به الله را باندې فضل وکړي څوک خو به زموږ په دې موجوده ځوانۍ باندې مهربانه شي ګورې خبره مې واوره ګورې ودونه به دواړه په یو ورځ کوو همدا سوچ خو زه م کومه دواړه ناوې نه به په ټوټي موټر کې راولو خیر دی ته زه په دواړه په آسونو باندې کښېنو لکه د شهزاد د باران په شان هلو څوک خبرې کې کاکا هغه چادري والی بس واده مې نه دی کړی دغه خدمت کولی شو ښه واده ته تیاره یې نو بیا کوم ځای له درشو ځای راته وښیه ښه در به شو ښه څوک وه مبارکه شه زما کار خو شو هغه چادري والا وه ویلې چې مې ولیدې نو خوښ مې شوې ویل چې زمونږ کور ته راشه چې د کوژدنې خبره وکړو ځان له خو دې کار وکړه او زه هم داسې پاتې شوم آفرین شه او په تا شه یار مړه په تا باندې به م خدای فضل وکړي ستا کار به مو شي مړه راځه چې ورشو راځه سره کې لګي مالي دې مونږ کار جنابه همدغه کور دی اوس دې خدای دا کور په مونږ بختور کړي اوس یې ورته ووایه جنکو تاسو کوم ځای لیدلی و نیا موبایل ورسره و خو ستا لمبر ورسره نه او ویل یې چې زما ورسره ډېر ضروري کار دی ماما نهال نیکه دی و که نه هغه دلته راغلی و تاسو دواړو کې د یوې رشته غواړي چاله خپل نسي ضمیر ګله نه نو زه اوس د نیکه په ځای سړي سره څنګه واده وکړم او دغسې زم یم ما ته پته وه ما ورته وویل چې زه به د خپلو نوڅو نه تپوس وکړم نو بیا به دله جواب درکړم
ها نو دې له ټلیفون کولو ها زه ورځم او ورته وایم چې یونیورسټي مې غاړه کې نه ښوده ګلونو ته وګوره نیا مې څنګه بانه جوړه کړه خو اوس په موږ دا ټول بوډاګان ګڼو زمازي مفللو دا عشق صادقي كمان خامخا راځي که خيري خزر روان ده بابا جي بابا اوس خوند کو تور سالو په سر کې زمکیز باندې روانه کا یاد دې نازه لکه زرکه خیره منکه نظر نظر دا ته کوم ځای کې ولاړې دي هادیه هم ستا په انتظار ته په خدای اتبار کې سار مې چې څنګه جمع سره مونځ کړی دی که نه د هغه وخت نه دلته مورچه شوې دا ولې نو عشق ډېر خراب شی دی دا به زموږ په قسمت کې لیکلي نو سمه زلزله دی ډېر ځوانې نو اچې مې یو خبره ده څه خبره ده جنۍ اچې مې دا خبره مې کوله مې چې ته واده کړی وې او زه پېغله وم نو کله کله به مې لیدې ډېره د درز درز ځواني دې وه اوس هم په ایمان کې د چا نه په ځوانۍ کې کم یم هغه څنګه زلمیه هغه داسې چې اوس مې د چټ چا سره په منډه پرېږده د خدای په فضل سره زه به ترې مخکې روان یم اصل کې به مزه دې خبرې له راغلې ومه چې ما د خپلو دواړو نوڅو نه تپوس وکړو نو هغوی دواړو نکاح وکړه ډېر ښه یې وکړ بیا به زمونږ په مینه اثر پرېوته دا خو ښه شو دا دې مو خو وویل دا څه له خاندې مقلل دی دا څوک دی الو نهال خانه ته کوم ځای حالا خو دې د شپې خوبونه آرام کړي دي وایه اوس وایه ولې ته بلې سره ناست وسو که بلې سره ناست یې که نه نو زه به کوی ته ودانګم نعمه زه په نورو پلات شم ایمان هر څوک چې یې که نه په زړه زه رانه یو کوم ځای ښه ځنګل سبا در بشم زری بس داسې کار وکړه ته لاړه شه ځه ټیک ده خو بیا به کله ملاویږو بس بیا ورته زه په ټلیفون باندې موبایل وکړم زه به انتظار کوم بس خیر زه به زه به راته پلیټون وکړي زه به انتظار کوم بلکل خیال کوه پریو نیسي او که نه زنګو روانې ګیدړ سینګې رانه پرېوتې ده که دا راته وینا ونه شوه که نه نو زه خو به غرق شم تباه به شم پیدا شه ګیدړ سینګې را پیدا شه هره زور ته پیدا کړي خدایه ګلابه څنګه شوې ایمان چې څلور ورځې کور کې پروت وم ټول هډوکي مې تړکولو نه په ایمان چې ښه خواري راسره کړې وه د خدای په نیتمه پوره 1.5 کیلو د شړشمو تیلو سره مې وجود ته مالش ورکړی دی خلاصې ته نیم راغلی
الو جی زه معجبین خبرې کوم مان چې څوک چینی ده چینی ده ته راځه ورسره خبرې وکړه ولې څه چل دی په ما باندې څه تندر راپرېوتی چې ته ورسره خبرې کوې مړه الو ته څه خبرې کوې زه داسې زلمی یم چې ما پسې په لیدو جینکۍ ړندې شوې که یقین دې نه راځي نو ورشي هسپتال ډک دی د ړندو جینکو نه دا ټول زما په وجه زما صفت هم ورله وککنده خدای ظالمه ځان نه ترکز وې او یو بل زلمی هم راسره دی چار وادې پې مچان بړېږي سم د مچانو باچا دی ها مونږ هم د جینکۍ یو تا خو د خپل ښایست خبرې وکړې خو که مونږ دې ولیدو نو بېهوشه به شې که ما پرېښوده که نه ته پرېږده څه خبره ونه کړو ښه نو دا به کوم ځای لیدل کوو تاسو دواړه داسې وکړئ چې د ونو هغه بڼ ته راشئ مازدیګره بس ګنټه بس مازدیګر دی که نه راشئ ډېره مهرباني یا لکه یا لکه څه ووې چې په ګډا شوې ما ته یې ویل چې یوازې راشه نو دا ولې زه څه خورم زه به ټیک تا سره ځم ښه زه ټیک ده نو راځه چې د اوسه ځایه ورشو راځه راځه ګلخانه جی سر پرون چې موږ د ملزمان نیولې دي کډنیپینګ کیس کې جی جی د هغې هغه انکوایري مکمل شوه که نه بالکل جی کمپلیټ کېدو کې دی جی سراف خان ته وایي چې فون ماته پټاپ کړي ښه اوکې جی زبردست صحیح شو جی ارشیا جی د فایل والا د اس پي صاحب ته واستوه اوکې سر شمه راته دا نمبر راکړه تاڼې تاڼې وایي هغه په لاره چې تېرېدو که نه د تاڼې په بورډ لیکلی نه هغه ما ته یاد دی راکړه چې زه درته مېله وکړم هلو هلو څوک خبرې کوې تاڼې دا د خپل شکل ته دې کتلې دي که درغلم نو پوزه به درنه پرېږدم دا څه بکواس کې زه یې دې راته ښیه چې درشم بیا به ته خپل شکل وښیم پوه شوې غلی شه څه به د چا وکړي که ګوته له رالې که نه نو غوږونه به درنه پرېږدم څه نامه زما نامه ضمیر ګل ده او ګلاب بدماش هم را سره پخوا کې دی څه که څه مې کولی شي که نه نو د ونې بڼ خوا ته راشه هلته کې درته ولاړ یو که تاسو کې لږ هم غیرت او پښتوني که نه چې د هغه ځای نه ونه خوښه شي زه اوس درغلم ښه پوه شوې هلته به م ګورږم چې د سیله څوک خوښېږي زه راشه که نه کتی به شي ګلخانه جی سر تاسو وکړه چې یو غټ ډانګ راوله او راځه راپسې صحیح شو جی زر کوه ګوره ګلابه که زما خوښه شوه که نه نو ته به پکې لکه د مچ نه رادانګې او که دوه وي نو بیا به چې کومه زیاته ښایسته وه هغې سره به زه تعلق جوړ کړم او بلې سره خیر دی ته بس دا مې م خوښه ده هر څه لرم ستا څه نامه ده ضمیر ګلو او دا را سره ګلاب دی ضمیر ګله او دا در سره ګلاب دی هرجي هرجي ښه نو هغه بدماشان تاسو یې زمانه پوزه غوږونه پرې کوئ زمانه دلته غلط شوی دي مونږ داسې جرأت کولی شو ښه زه غلط شوم راباندې کوې
وای کلا وای کلا وای کلا وای وای کلا باندې کوم کلا وای کلا وای وای مدانه دان باندې کې ملانو تمام اصلا تا کې پتو لګي زما مطلب زه دیو کنه مکشا وای کلا وای کلا ریشما دا څوک را روان دي د صبیر ګل پلار ډېر ښکلی او سمارټ نه ښکاري د نظر یې نه کې عمدا د تمام دی راځه چې خواله ولې ورشو څومره ښکلی بابا دی دا څه کوې جینکو بابا عمر دې ډېر د مسکا کشش مونږ مجبوروي تا نظر دا څه وایې جینکو رښتیا وایو کمالیا څه جادو دې کړی دی زړه دې رانه وړی دی که خو راته په مینه وګوره که نه ویم دا سبق واز کوې جینکو لیونې شوي خونې یې ویم ځې خو ځې خو که سبا د ونو بڼ ته رانغلې که نه نو هلتې به زموږ لاشونه پراته او زموږ د قتل ډابه به په تای ستاسو خو مازغه خراب تېره تاسو څه ویلې چې پوزه به درنه پرې کړم او غوږونه به درنه پرې کړم همدا مې ویلو که نه تاسو ته پته شته زه پولیس کې به څه مشهور یم پته شته درته انکاونټر ایس ایچ او صحیح که نه اوس زما نه غوږونه پوزه پرې کړي که نه دې عمرونو ته مه ګوره او د بدماشۍ ته مه ګوره زه به تاسو نور د بدماشي وباسم ښه راکړئ موبایلونه راکړئ ته راکړه دې کې په تړی نمبر نشته دواړو کې نشته پاسئ دا موبایل د چا دی په سپینه ږیره دروغ وایي غلی شئ او دا راته ووایي چې دا موبایل د چا دی ستاسو خدای بیخ وباسه خو دا دواړه موبایلونه خو ستاسو دي که نه والله په ځان نه موږ ولیدو دا خپل موبایلونه واخلئ دې کې تاړې نمبر نشته زه تاسو نه بخښنه غواړم اوس بخښنه غواړي چې موږ یې له خپو نه خلاص کړو دا خپلو کې څه بربر کوئ دا واخلئ خپل موبایل یم تاسو لاړ شئ ځئ ورځئ هډوکي مې درد کوي یاره ګلخانه چې مونږ سره دا کار چا خو خیر پته به ولګي چې هر شروع دي تاسو دواړه کور ته راغلي او ما ته نو پته نشته داسې ته مې مسلې کوزو دنیا په پړومبي سره څوک خوښ شو او دنیا زما هم خوښ شو
دا کوم قسمه ځوان دی چې د دواړو خوښ شو هغه دی داسې نو تاسو به ورسره دواړه واده کوئ نو څه به کوو دا هم خو ستا نمسۍ ده که نه او زما د تره لور ده دا راته ووایئ چې نوم یې څه دی د زمیرګل پلار کمال بابا هېڅ تاسو په دې بېخو باسه ستاسو مازغه خو په ځای دي که نه چېرته کمال بابا او چېرته تاسو د هغه خو په قبر کې خپې ځوړندې دي تاسو به اوس د هغه څه د واده کوئ خیر دی په قبر کې به ول هغه ځوړندې خپې د قبر نه راوچتې کړو که نه زه ورځم او ګورم چې په ده کې داسې کومه خوبي ده چې تاسو دواړو نه یې زړه یوړي یک خسندور دیوده ویختو بچنه زیاره من بندگمون که چه تا پوسو کنو غار بیکم بیانو و علیکم سلام رازا دیکت تکید کمالیه ښکلی دی ډېر ښه راباندې ولګېده ډېر خو مخکې داسې نه و د ګلونو او ریشم سره نه جوړېږي مشر دی زما سره جوړېږي کمالیه ویمه زري نن را سره ډېره په مینه خبرې کې خیر خو دې که نه واو ته راځه دلته چې خو راسره کښېنه چې د مینې یو څو خبرې وکړو ویمه دا ته څه وی زري مینه د پېغلو څنګه کېږي ما له چل نه راځي څوک په چا سره نه میینېږي ما له چلې نه راځي کمالیا ویمه که ته ځې کوم ټایفه ځې ما سره کلاشنکوف یې که نه نو اوس به ما ډېر څه نه کتو چې تا زما زوی دی اوس به مې لکه دومره سوري کړي چې د اسمان نه ووتي ته دې سره د مینې خبرې کوې دې سره ویمه دا داسې نه کومه دی کوي زري وایي نه رښتیا زري تا له شرم پکار دی وایم شرم خو تا نه پکار دی پوره 13 کاله رانه مشر یې او په ما د مینې جوړې اچې دا دروغ دي ویمه دادا دا رښتیا دي ما په دې خپلو غوږونو د دې او ستا خبرې اورېدلې دي ویمه ستا غوږونه بېکاره دي وځه زما د کوره خالي که زما د کور وځه ولې دا کور ستا د پلار دی څو نو ولې ستا د پلار دی او زما د پلار دی د پلار نوم دې راته ښیه چې وچلم که نه زما د پلار نامه نهال ده او خدای په دې عمر وشرمولو دا خو رښتیا چې زما نوم نهال دی خو له دې خبرې خفه کړم چې سړي سره مینه دا خو ډېر زیاتې دی ډېر زیاتې دی کماله مې یادېږه چې ما رکوه پلان دی راځه ما سره زما کور ته مې خدمت به دې مې کومه او نن دې ډوډۍ زما سره ده راځه راځه ګلابیه دا هغه زما هغه کون پلان نو هو که نه ته وګوره ورته ما له نه کویدل کوي او نه واده او په خپله وګوره دا د چا سره لاړو
ولې څوک وه دا د ریشم او د ګلونو نیا راځه چې ورشو وګورو چې دا څه کوي راځه موږ څومره خوش قسمت یو چې ته دلته راغلی راځه بڼو به درته لاجل کوم ستړی مشي راځه لالیا ستړی مشي راځه لالیا یتینا خدا پتا څه چلو وشو وای غلی ودرېږي دا زما د عمر سړی دی ټول عمر مې وساتلی سمې ته جوړ کړو زما هم کور دی زه هم کور آبادول غواړم ښه دې ثانیه او که څوک کمال بابا ته نږدې شو که نه نو دا سر به ولې مات کړم څه ته به په ما سر ماتې صبر وکړه ته په ما سر ماتې کماله سر ته دې خدایه خیر کي یا الله نو نشي وپرېږدې کنه په پلار مې جنګ دی نو زه به ورسره واده کوم او بله وایي زه زما د پلار نه خو سم سیف الملک شهزاده جوړ شو بچې دلته څه کوې دا چې ګوله دا تا دلته څه ګوله دونه جنګ خو څوک سیف الملک شهزاده باندې هم نه کوي لکه دې جینکو چې پټه وکړو ولې داجي ولې ویمه دا ونیسه ډېرې خبرې مه کوه ویمه وینې مې جوش کړې دي څه چلو چې در باندې وباسه څه کنه ځه راځه ځه وځه کنه وځه جګړه پسې کوو کمال بابا خو لاړه منډه کړه یوه چې ما سره واده وکړو زما عمر کې سره دا واده نه دی ما معاف کړې زما عمر تاسو سره د واده نه دی څه دې ووې په قبر کې د خپې ځوړندې دي دا موږ سره د واده کولو سوچ څنګه وکړو زميرګله زميرګله نن ډېر ښکلی ښکاري زړه مې در باندې بیلو دا څه او دې بلې جوړ په ما زړه بیلودو کینه پارم خدای دې خیرنې ټوپی بیخ وباسه ترې اوبه یې درنه ځي زه خو ده سره مینه کوم نه نو جینکو چې تا د سره مینه کوې نو دا زه هم ولې تنګولمه هغه خو هم هسې تنګولې نه نو زه به دواړو سره واده کوم او یقین خو مې نه راشي راځه چې کور ته درسره لاړ شو او نیکه سره دې لیدلو کوو فورا چې زما هم به ستا واده وکړو زمیر ګله بچي مبارکه دي شه د قسمت دروازې دې پرانیستې شوې راځه چې ځینې کله دې راځه چېره ناجیزه ده نو ګرانو نو زمیر ګل خو هلک دی که ځان له جینۍ ګوري خو زه خیر دی نو کمالیا هندو تا باندې څه شلک پرېوتی دی کور ته راځه خو ډېرې بنیاد وکړه ماله به ګیس وپخوي ماله به روټۍ وپخوي تا مې یو ځل خدای دې کور ته راولي که نه زه به ستا خوښ لالکه دا ته چېرته ورک شوی وې نو ویمه داده مبارکه دي شه ته څه مبارکي وسیله د کویدن کوو اول یوه نه وه اوس دوه پیدا شوې له خیره داسې
بابا پته نشته چې دې نصیب په موږ څه جادو کړی دی او نیکه دواړه د واده ته تیارې شوې بابا خیر دی که نه زم ستا نوسی یم دا یو ما ته کوژدن کوي که نه خوله دې په واک کې کا اول ځان داسې قابل کا نو بیا داسې خبرې کوه ښه نصیحه مبارک دی چا چې د سلو نه واوړي که نه نو بیا غوړي چکرې خوړه داسې حساب دی که نه چې نن دله دلته کوژدن کوو د زرینه اډو تپوس پکې نه کوو زه د خیره سره خو زمیرګله بچې خبره کوم جی نیکه بچې داسې کار وکړه زما دا بختور واسکټ ته واله چې دا کوژدن د لوګو که نه واټله به دله خیر دی بل والم دا ونیسه بچې دا واچوه یو ځل یې کوژدن وشي که نه بیا به ګورو مېمکینې بچي دا تاسو څه کوئ دا تاسو دواړه کوژدن یې کوو که نه تعظیم نه ده او کنه بچي زمیرګل سره لږ پیدنې کوو کنه څه موږ پهله بله ده سره کوژدن کوو دې شپېري سره دې مخ ته دې کتلې وي سمه پوجوره وای دا په تاسو باندې ته چلو شو نه نو دا تاسو نه وي چې دواړه ورسره کوژدنې کوو ستاسو خو غوږونه کار نه کوي موږ خو به د بابا سره کوژدن کوو تاسو لا حول ولا قوة او که نه دغه اګانې به راته کې شا به کښېنې او د کوژدنې رسم ادا کړې داسې چل دی که نه زه راځم خپل کې زه راځم هلغې شنه زلمې خو رانه وتښتېدو راځه چې ورپسې ځو لالا دا څه چلو شو دا زه څه وینم ویمه بچیه چې ته څه وینې هغه زم وینم ویمه کښېنه ګلابه نتیجه به یې په خپله راوځي چېرته لاړو د سترګې رپ کې غیب شو موږ پسې د واده کولو لپاره ځوانان ناده شو او دې کوبي ته وګوردا زموږ نه منډې وې راځه راځه لرې بنې ته دې راځه یا بچیا غوسه دې صحت لا نو دا خو اوس په لکه د چرګوټي راپروتې مه درنه وګوره ورته ویمه دا څه وشو راستنې شوي خو نه دي ویمه راغلې سمه تمه کوژدن مې وه نیکه خدای خبر چې داسې څه جادو دې مې وکړو نه ته ماته ده ووایه چې تا کې څه داسې کمال و چې د سلو کالو بوډا سره جینکۍ کوژدنې کوي یا سلو کالو ته نه یم رسېدلی پخوا به مې سوچه غوړي خوړه اوس هم لا ځوان یم تا نه ښه یم منجونه ښځه نیکه که ته ځان ته ځوان وې که نه نو ته درې ځلې وټوکېږه ځه دا څه دومره ګران کار خو نه دی همدا واله ایک بس دویم درېیم ته اوس ګوره لاړې نیکه پنچر سپي راکه زما واسکټ ته د دې اړه قابل یې ماله خپل واسکټ راکړه ونیسه واسکټ دا واسکټ ستا نه دی دا زما واسکټ دی راکه ماله خپل واسکټ کفاري شویه څه دي داده ما ته خو دا ځان داسې زلمې زلمې ښکاري نه ورځم که ورغم که نه چېرته مې راګیر نه کړي ورشه زوی ورته وایه چې فلان مې دا خبره کوله چې څوک داسې هم کوي لکه چې تاسو ما سره په دې عمر وکړو ورشه لالا زم در سره ځم چېرته ځې زم در سره ځم کیدای شي په ما هم زړه وګورې
زمړه هغه ډوډۍ نه دی چې په تا باندې بیلي ځه بچي چې ځه ګوره سړي خو صحیح خو که زما تپوس یې درنه وکړو که نه ورته هسپتال کې دی ښه راځه بچیه راځه زه به هم لاړ شم کور له ما ته څه یې که ځې نو ځه او که کښېنې نو کښېنه السلام علیکم ما خو تا ته څه نه دي ویلي زه به ما ته ویلي په خپل ښځه پښتون زمیر ګله باندې چې نه کوماندې څه چالو شو او کنه دا په تاسو باندې تاسو زموږ کور ته راغلي وئ اول ما سره کویدل کوله بیا هم زما نیکه سره کویدل کوله نه تاسو ما ته ده ووایي که نه تاسو موږ پورې خندا کېږي بچې په مزه بیمارې موږ ستاسو کور ته درغلو نو موږ به یې لبې هغه بوډا ترنګړ سره کویدنه کوله ټوخي بوتله نه چې زه د ټوخي بوتل یم نو بیا ما سره دا کویدنه ولې کوله داسې بکواس کې موږ تا سره کله کویدن کوله اوس ژبه زموږ د کوره ویم زه خو ځو خو دومره درته ویم چې زما پلار خپې اګرې ته کړې مړ شو وای خدایه غریقه شومه مړ شو نهاله جانه ما خوشي چې مړ شو ولې مړ کېده به نه دا چې مه وایې مړ شو زم در سره سمه چاودنې دي دا نه پوهېږم ځه ځه موږ به راغلو په تور ته ښه مقصه وکړه ښه ویر ورپسې وکړه مزاري بیګم راځه چې وای خدایه هغه غریب لیدلي سوچو په داسې کچه ځوانۍ کې دې واخیستو وای نهاله تله غلم تله زمیر ګله بچې زما خیال دې جوړې نیکه دې په رښتیا خپې اګرې ته کړې دا سړی ولې مخکې نه ومړه څه نه ته ما ته په خپله ویلي و چې ریشمو ګلونو ته ووایه چې مړ شو دا ګوره کنه په دې مخې څومره نور دی څنګه ښکلی پروت دی مو په دې بخښلی دی هغه ماته شوی و کنه چې زه به بوډا پلاره لږ ورته وجاړو نه بچې هغه کې اوس د جړا څه پاتې دي زه خو به ورته جاړم زما کوڅې نه جاړي وایم خیر دی بچې مېلمانه ده په دې جړا کې به ورسره لږ جیلبکو کولې بس ټیک ده نو ستا پلار ده نو خو چې زه څنګه 1 2 3 شروع کړم که نه نو بیا به جړا شروع کړي ټیک ده بچې 1 2 3 وای زما ښایسته پلاره ویم ته رانه لاړې زه دې یوازې پرېښم زما وای په زړه مې ډېرو ارمانونه ته رانه لاړې زه دې چا ته پرېښودم بس ده کله تورې موږ دې دلته را په جړا باندې مړه کړو بس که که نه وای نه داسې له شهزاده دی او رامبېل چامبېل یې نوکران ولې نیکه ته مړ نه ځه زمله نیمه ساه دله وتلې ده نیمه درکې پاتې ده چې زه دله دا سوځي چې په وخت یې غږ کړو ولې زه مړ یم او که نه خبره کوم
ولې ته ما پسې راغلي او کنه نه به مې یادېدې مې ستا په مینه کې داسې ګرفتاره شوې وم چې د وخت راباندې نه کېږي داسې کوم چې بهر ځو بس بال به ګپ لګوي چې نه ویم پولیس والا راباندې شکونه کوي به چې دا لږ کوچنی بار څه کوي ورته روغ ورته وایو چې موږ په خپلو کې مور او زوی یو ځه چې ځو دا خبره دې ښه وکړه ځه وځه مخکې شه کنه نو ته بس ترسه کړه نو خدای مولا خو د تخته تنبه کتوې ولې نو نیکه مې واده وکړو نو ته دې پیدا شوې تا واده وکړو نو زه پیدا شوم نو دا ما څه ګناه کړې وه چې په زلمیتوب کې ما ته واده ونه کړو وایم یزویه ډېر دله ګرځېدلې ومه خو ستا دپاره ماله چا رشته نه راکوله نه نو ما کې څه چلو په ما کې ویم یزویه ویم تا خو ما ته هم پته نه لګي چې په تا کې څه چلو وای خدایه زه به بې واده مړ شم او خلک وایي چې بې واده مړ شي نو خدای دې نه بخي ویم زمیر ګله بچي ولې بلاله که ستا یاد شي زما هغه واسکټ نه دی په کور کې چې په کرسۍ کې پروت دی ویم چې ما واچو نو ریشم او ګلونه ما پسې شوې چې تا سره واده کوو او بیا چې د نیکه حقه واسکټ واچو نو بیا هماغه دواړه جینکې د نیکه پسې شوې او که ستا یاد شي چې بیا تا هغه واسکټ واچو نو بیا هماغې دواړو جینکو وې چې موږ زمیر ګل سره واده کوو زمیر ګله زما خیال دی چې ټول چلم په هغې واسکټ کې دی او په ایمان ویم زویه زه چې کور ته لاړ شو او هغه واسکټ به اوسته واغوندې او بیا به ریشم او ګلونو نه ورشو کیدی شي کویدن ته غاړه کیدي بس لاره که کویدن ته غاړه ږدي او که نه زه هسې خدای وایم راځه که نه نو داسې خبرې وکړه زما خیال دی نیکه به دې اغوستې وي دا کېدی شي نو دلته څه پکار و چې پردی واسکټ یې جوړو خپل واسکټ یې نه وسه یا زمیر ګله ته دا خبرې پرېږده زه چې نیکه پسې دې وګرځو که نه ځه بچیه ایما ته په خدای زار وکړه په ما ګناهګار خو چې بیخي ونه کړي نه مې په زوی اعتبار شته او نه مې په نسي اعتبار شته نو ځکه زه واده کومه چې وایم کور مې اباد شي چې دې لانجې نه خلاص کړم دغه سوچ خو زه هم کومه وایم که ګلونه او ریشم رانه واده شوې نو زه خو به یوازې مړه شم خدای دې مه مړه کوه خدای دې مه مړه کوه زه خو یم که نه نو ته ماته دا وایه که نه نو د واده باره کې ستا څه خیال دی ما خبره خو د چې ته خو په دې عمر کې به دا خلک څه وایي خلک به هر سهار څه وایي مه یې منه او نه به یې منم زما جانانه ما ډېره ښکلې ټپه دې وویله مې لارې څنګه دې غاړه شوې نو عشق ډېر خراب شی دی که نه ځکه خو مې سره خبرې په سندرو کې وکړي یو ځل چې بنده په عشق کې مبتلا شي که نه نو د ورځې بیا په اسمان کې ستوري شماري او اواز یې سور کړي
میره ډېر خوند یې وکړو زما د یو بله ټپه چپه ښځه اول دې ویل چې رامین شه اوس راته ویل چې زړه صبر کمینه نیحال خانه مې ملارې د خندا نه موتې او ما درته کله ویلي چې جرګې صبر کموي نه دا خو مې سره سي ګف لګولو تاسو دواړه دلته څه کوئ دا مونږ دواړه زیارت له راغلي وو مالګه موږ څه کله دلته هم لږه دمه کوله او دا ټپي چا ویلې ما چې خدایي کوم مونږ به ټپي ویلي دا خو مسې د ټپو په انداز کې لږې خبرې کولي خیر ستاسو عمر خدای شک نه دی خو دې کور ته لاړ شي ناوخته دی شپه کې دواړه ده چې باید لار نه ښکاري باسه میا ورځئ دا داسې مې د پولې چېرته ورک شوی دی ټوله دنیا ورپسې لټ په لټ کو پته یې نه لګي یاره ویمه چغې مه وه را پیدا به شي هغه دې را روان دی راځه دا مې لږه زیارت ته بوتلې وه دا خپو کې باد وو ویم هغه دې خپل کار دی که زیارت ته ځي او کار چېرته ځي خو دا راته وایي نکاح زما د پلار واسکټ دې ته کړو څه خبرې ما ولې په واسکټ څه کوئ په کار مې یو کانادا ده نو ما سره ستا واسکټ څه کوي سړیا په کار دی ځئ خپله لار نیسئ ځئ بچې چې ځو دې ته پاکا دي سړیا بېګا دي پلار او زوی دواړه ګټوار یو په خبره نه پوهېږئ ځکه چې که دا زمونږ کتونه راغلي چې دې د کوم طرف نه راغلو دې کوم خاطلي ومې کتل زه سړی ته پونډه نه پېژنم داسې جلدې ضریبې کوم داسې ټولې خیره کړه زه خو یم چې بس تاسو کره ولاړ شو هلته یو پیاله چای وڅښو او بله خبره دا ده که د لمسۍ دپاره هغه ریشم او ګلونه چې دي که نه نو څه خبره به وکړو ګوره که څه خبره جوړه شوه او هغې ومنله ټیکې ته جرګې ځه ته تر اوسه چېرته وې ولې مخکې دې نوم لیدلې څه نه په سترګو مې پټی وې اوس مې سترګې بنا شوې نه تا او ریشم خوا کجي سره کوژدن کوله زه میرګل یادومه او ما ته دې څه وې چې تا نه تریو بوی ځي وای زما خو د خوله د خاورو ډکه شي چې زما د خولې نه داسې خبره وتې چې ستا نه تریو بوی ځي او که نه موږ دې په شیشو پنج کې واچو ته راځه چې چېرته یو ډډې ته پټ کښېنو د واده څه سوچ وکړو او د زمیرګل نه به ګورې پټ واده کوو څنګه چې ستا خوښوي د ګلاب ګله هغه څه سړی دی چوپر یم راځه د قیامت مخکې دي دا خو ګلاب او ګلونو ناست دي او یا لکه ویم زما واسکټ یې مچولی دي ګینې دې ګلابي ته خو چا څښاکه یم ناچوله ویم دا زما د واسکټ موجه ورسره ګلونو نه ناسته ده اوس به څه کوو پلاره ویم زه ورځم دا واسکټ زما دی ویم قسم په خدای چې په زور یې دې وباسمه صبر وکړه پلاره زه زما یو څو کټه سرې میږي راغونډومه هغه میږي به وله زه په سټ کې ورخوشې کړم به په ځان شي موږ به ته واسکټ وباسو الله شابه ګلاب ته وګوره او خشته چینې ته وګوره داسې ورسره په مینه خبرې کوي هی بیختې اوسه د ګلاب ګله زه خو یم که نه چې ودیمې ته مجد نشته بس نکاح به وکړو بس څنګه چې ستا خوښه ده هغسې زما خوښه ده زه هم ستا نه بغیر یو منټ ژوندی نشم پاتې کېدی د ګلاب ګله دغه حالات
یاد زما دی اوه که ریچم وویل چې تا سره واده کوم نو بیا به څه کوو هغه به خپل کار کوي هغه به مې د لاسه دل شي او که نو د هغه څه کار دی ګلاب ګله ته څومره ښکلی ستړی دې که څه حساب دا څه لکه د کوڅې ډیزاین لرې خدای دې بېخ وباسه او دا زه دلته کیسه کومه دا اوس هم د واده خبرې نه کولې څه وایې چا سره واده زه به تا سره واده کوم دا کجې سر دې ګران شه ماسکټ مې څه شو ما ته څه پته ده تا ته څه پته ده وای ابې دا ما سره د واده سوچ تا څنګه وکړو زه به تا ګنجي سره واده کوم ځان ته دې کتلې شکل ته دې کتلې دي اله ماسکټه ماسکټ مې څه کو واده واسکټ چا یوړه بیا غر کې لاړې ما پلاره ویم ستا خبره بالکل ټیک وه دا ټول کمال په دې واسکټ کې دی خو درته وی که نه اوس یې د مخې سره زر واچوه یوې چینې سره مینه شروع کړه دوو سره نه کیني بیا به خپې شا به واچوه بس پلاره هغه ریژم ښه ده نو بس بیا ټیک ده زه ورځم او د کور نه په سبانه به لره وباسم ویم ځان سره یې په مخه که او د مخې سره نیکه وتړه بس خوښه مې ده پلاره غر کې ډېرې چپه کې دا ضمیر ګل دی همدې راله په سټ کې مې بیا چولي دي وای واسکټ هم راله همدې ضمیر ګل وړی دی خو ځي به چېرته مړه دا الله دې خیر وکړي کومه ورځې ته ورپسکۍ کته واچوه دا واسکټ که نو د قجورې هډوکي یا ریشم بچې جوړې په اسمانونو جوړېږي نو ستاسو دا خوښه نه ده چې دنیا دې کور آباد شي موږ به بیا څه کوو موږ به کور کې یوازې خیر دی که نه زه به در سره دلیل یم که نه خیر دی زه تاسو سره یم دلته کله ناکله به زه په خپل کور باندې چکر لګوم یاده ده زما در پسې خپې ماتې شوې او ته دلته په حلل کې ناستې سړیه څه دي هلکه مونږ خو دلته لږ په دې ګرانۍ باندې لږ خبرې کولې که نه مونږ دا خبرې کولې چې دا ګرانۍ به څنګه ختمه شي دا مټنګ هم کولو نه نو دا په مټنګ کې م څه فیصله وکړه چې دا ګراني ختمه شي نو په مټنګ کې دا فیصله وشوه که نه چې دا زه یوه درله مور کړمه واده کومه چې واده د خیره وکړم که نه نو هله به ګراني ختمېږي ځینې ډېره ګرانه ویمه چې څنګه دې خوښه یې پلاره وما هغسې وکړه ویمه ریشم لورې ته دې خوا راشه خیر خو دې که نه ولې درشم ویمه راځه لورې خیر دی خو دې وره پورې را سره لږه لاړه شه راځه میا زه راځمه दादी बोला څنګه چلو جو ویمه زویا ریشم ځان لره روانه ده دا سپېره مخې دلته څه کوي
او کمال بابا تاسوی د سره راوستې دي وې ماري شملوري واسکټ یې اچولې دي نو چې واسکټ یې اچولې دي نو زه پې څه وکړم اچولې دي که نه نو د هماغه واسکټ یې که نه چې تا ویل زه تا سره کویدن کومه په دې واسکټ کې کمې داسې هیرې لګېدلې دي چې زه به یې له تا سره کویدن کوم پلار او زوی واورئ په کولو غوږونو کو بیا دلته رالې که نه نو دا خپې به در باندې ماته کوم پلاره دا څنګه واسکټ دی څه خبرې اوزبیانو ونیسه ماله دا سپېره واسکټ دی ډېرې بې عزته کوم ما خو وی چې په دې واسکټ کې ټول کمال دی ودرېږه زویه سری ما ته خاري ډبې دي دا دې کو سندور دي دا څه خاري چې تا چا ځرنه پروتې وي راځه راځه چټه دا دغه سپېرې اوسې خدای نه درکوي نو د لوږه کوچه یا لکه سمیر ګله سلام علیکم تانیدار صاحب وعلیکم السلام چېرته روانې لکه ما دا مې پلار د ده سره روان یم دا دې پلار دی زمیر ګله دلته یو بوډۍ ښځه ده زرینه امه ده سړک لاندې ځمکه راغلې ده سړکه مې راوتی دی اطلاع ورته ورکومه او ما ته معلوم دی پلاره ته ځه کور ته زه تانیدار صاحب سره ځم زه تانیدار صاحب نوم والې یاره زمیر ګله بس ته که نه یاداشت مه راکوه ما خو سره معصوم غوښتې وه کور راته خوښه وه پلاره ته ځه کور ته ځه تانیدار راځه راځه نهال خانه مه شرمېږه دا دې خپل کور دی راځه د خیره خپل شو نهال خانه ولې سرسري جانې ولې نو د خیره زموږ ستا فیصله په دې وشوه چې د جنګ دپاره به د اتوار وڅښئ بس چې څنګه ستا خوښې ګوره یو خبره ته کومه ناوې جوړېږي که نه نو ګورې ما ته جینۍ جینۍ ښکاره شي ګورې ښه ته چې د خیره د جنګ سره راځي نو په دې سکرې غوږونو کې به دې دا ترپه چمکېږي چې خوشبو ته نه کېږي بلکل بلکل کې به ځم د واده هلکې بلکل خبره کوم درته ډېره چې د کلي خلکو ته پته ولګي چې د نیو د نیکه واده نه دی د ماشومانو واده دی داسې ځان جوړ کړ خدای مو بخښه خدای مو بخښه وایي دا خو تانیدار راغی هغه کله راشه تانیدار کښېنه کینه ونه پاسمه دا ته چا وایي چې دلته زمونږ کور ته راځه کوزه ځه په مخه دې ښه داسې کې مازغوټې کار پرېښو تانیدار صاحب پته یې نه لګېږي دا وایي نیاده تاسو څه کوئ تانیدار صاحب سره خبره کوي خبره پرېږده زه هم د ده په انتظار یم جنج به کله راولې جنج خو به زه راولم داسې دا تاسو څه جنجنج کوئ خبر دا ده تانیدار صاحب زما خیال دی ته جوړ زما دپاره راغلی واده دې کړی دی او که نه وایي قربان شمه کښېنه څه کې ګورې زه درنه ځم خدای دې دا کجۍ خپې وخو ځکه نه نو چا نیولې زه پاسه پاسه کړي زه خپې در باندې وامه بس لاړم کنه زه زه به کېږم زما خیال دی دا ټول کمال په تانیدار کې دی تانیدار صاحب وایه که نه ما تا ویلې چې ستا کومه ځمکه سړک لاندې راغلې ده که نه د هغې پیسې راغلې دي که چېرې ورته ولاړه شي خپلې پیسې به واخلي بس زه هم دې دپاره راغلی وم راځه ګلخانه او زه هم در سره واده کوم
زه د سره واده کوم غلی شئ او دا زه به څه کوم کومه بس نږدې راغله که نه یا بار راوته نو ښه به نیخه زما د ګل په شان ښځه شته ګلخانه راځه خلاصي که نه ځه موږ به داسې کوو ستاسو نیا چې کوم ده که نه زما نیکه سره واده وکړو نو تاسو کوم یو ما سره واده وکئ که نه څه دې وویل ای جمیل ګله چېرته ځې ودرېږه इंस्पेक्टर साहब खबरें को जी सर जी सर सर मुलजमान पर हवालात की सर कस्टडी की सर और सर इन्वेस्टिगेशन की सर सर से के बहाल हुई जी और सब बखबला हुई तासो हम करी सर बेगम जी सर जब रिपोर्ट पढ़ा को सर राइट सर मेहरबानी सर अस्सलाम वालेकुम सर अस्सलाम वालेकुम सर जी द इंक्वायरी फाइल हाँ मुकम्मल शो जी द कंप्लीट शो जी ठीक है तो आजा ओके सर सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम इंस्टीट्यूट से जो रिपोर्ट बोलना रहा है हाँ वाया इंस्टीट्यूट से जमादी यूजीनेस डी ज्यादा मीना और दागीम लोग प्लान मारे न रहा بیا مې چې یو ګیدړ سینګی پیدا کړ د هغې نور پلار هم راضا شو او ګرجینۍ هم واده ته غاړه کېښوده ښه نو بیا داسې جي د ګیدړ سینګی په وجه ما سره ښځې شپږ کاله ډېر په مینه او ډېر په محبت تېر کړه جي ښه په مینه او محبت یې تېر کړ نو بیا دا جي ښځه رانه مور ته خفه ده او ډېرې جرګې یې لوبې جي خو نه راځي نو بیا د هغې وجه دا وه چې ګیدړ سینګی ما په ډبي کېښوه چې هغه ډبی ما نه چېرته پرېوتو هغه صندوق چې پکې و هغه یې کې ګیدړ سینګی وه او جي اومکه هغه ډبی خو ما بونتی و خو بر کلي کې توتانو مالک یو بوډۍ ښځه وه هلته ورغلی وه هلته رانه چېرته پرېوتو خو ما ته دا پته نه وه چې دې کې ګیدړ سینګی ده ډېره مهرباني جي زه ته ورځم او معلومات یې کوم اخبار کې اشتهار وکړه که نه که نه جي که اشتهار مې وکړه که نه خو والله که څوک په سلو کالو کې ماله راکړي لاړم که نه جي ډېره مهرباني السلام علیکم دا صندوق په ډبې کې ګیدړ سینګی وه ځکه خو ما پسې یو دوه ښکلې جینکۍ شوې ده زه مه حیران وم چې ثبات خانه دا چل څه دی دا ټول کمال دغه ګیدړ سینګی و اوس پوه شوم سر جي که ماته دا پته وې چې ډبې کې ګیدړ سینګی ده نو دا به مې نه ناغستې وه دا خپل واده به مې کړی وې مې پهنچ کې به وم څوک شابه تکړه شي ښه چاپېریال وکړي د خیره سره واده مې د خیره چې د زړه نه مې ته دعا وخېږي نیکه ته خو زموږ نه هم ښه وې ځان ته خو دې رشته وکړه بچې زه بچې حیران یم که نه چې زرین یادې زه ډېر په مینه رخصتولم چې هغه تانیدار راغلو که نه نو بیا ټول د هغه نه ډېر چاپېره کېدی یارې دته که نه ځکه ستا بچې چاپېره ښه وکړي داسې چل یې بچې داسې که خدای کړي خیر بچې که نه بس زلمی رانه جوړ کړي چې د خیره د خپله حیا تر کوره کړم تر کومه به هلته ناست دی بچې چې دا ډولۍ راوړم نو زمونږ په قسمت کې خو نشته بد نیته به ګورو خوشحالېږو به بس
Danke, مزه یې که نه نو بچو مې د نیام واده دی څه جنازه خو یې نه ده زه یې تلې پیري نه شئ پکې که نه ناوخته کېږي زه چې ناوې جوړوونه تاله ورکړ دی هلکه ګډه شه ناوخته کېږي زه چې ناوې جوړوونه نیا نن خو ډېره ښکلې ښکارې ته جینکو هم ښایسته ښکارې مېمه دا خو شکر دې وباسئ چې یخته مې نه دي رنګ کړي ګنې تاسو به مې پاتې دوستي وئ چې ته واده شوې موږ یوازې پرېږدو نه نه یوازې مې چېرته پرېږدمه ما ورته دا شرط ایښوم چې واده به هله کومه چې زه به د خپلو نوڅو سره دلته هم په دې کور کې اوسېږم د کراکۍ کور رانږدې شو هله ځه جنګ را روان دی څه دي د حج ورځې خو نه دي سلام علیکم ټول په جمع بخیر راغلئ بچې لویږي بابا خیر خو دې که نه څوک دله ډیکې درکوي او څوک ګډېږي زما واده دی واده سنجینه کې ختمه شوه د ناوې کور ته ځو راجو هله وباسې د ناوې کور رانږدې شو بله که په دې عمر کې د بابا واده دی نو دا ټیک ګیدړ سینګې هم ده سره ده بابا ستا واده کې زم شامل شوم درغمه راځئ هلکو راځئ وباسه وباسه که کسر وباسه ګورې وبخوېږي ځواني دي ده ته څوک پاسې مره زه خو څه مې د ګل ته پاسېدم داسې کې داسې کې داسې کې نیا څه خبرې وتي زمیرګله زه خو ویم چې تیار کار دی هم دلته به واده وکړو دنیا مې اصل واده دی دواړه خوشحالی به وشي دا څه وایي پلاره اورې ویمه حیران یم چې واسکټ دې هم هغه نه دی او بیا یعنې منت درته کوم چې موږ نه لاړ نه شي داسې حساب کتاب دی ته څه کې ته کوم خامونډې وې پلاره څه وکړمه خیلی شنیاتې ده نیا درته نه یادومه شمو ګلونه درته یادومه ویمه بچې تکله شم دغه موقع ده یو دم د جینکو راتلل او زمیرګل سره واده کول زما خیال دی دا ګیدړ سینګې هم زمیرګل سره ده زمیرګله مبارک دې شه خدای دې د سرې ډولۍ خاوند کا زمیرګله زما واسکټ نوی دی او ستا واسکټ جوړ دی زما واسکټ ته واچوه ولې که نه چې ستا واده دی میړه دې دلته ولاړ زه خپل ته منډې وې دا څه وشو دې خو ما سره واده کولو که نه ویمه منډه که بیا قسمت کې دوانو دې منډه ووهه چې به زنګو کېږي تاسو ځئ تاسو بار وځئ بار وځئ یاره چې دا یاره نن دا کومټې درته ونیسم د خدای بدبختې میړه دې دلته ولاړ دی زم سمه کېنه یا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
هغه چې نه کېږه پسې دي جي داسې وکړه که در سنګۍ ځمکه که ښه 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 چې ښه ورغم پې مثل دی څه خبره کوئ ته څه کې تانیدار صاحب بوډا شومه زما په خېچ هغه ډبې اول زما په جیب کې و نو دې دواړو جینکو ما سره واده کولو نو ما ته پته نه وه هغه واسکټ رانه دې مېلمه واخیستو په هغې کې ډبې و خیر دی مېلمه دا واسکټ ما ته راکړه چې زما واده وشي نو بیا به یې ته واپس درکړم واسکټ لا مالا چې ډېر شور جوړ کړی خویې ډبې د ګوره ما سره نشته ښه او که نه ما ته پته ده اوس به دا دواړه جینکۍ ما سره واده کوي سړي وویل نو شکل ته دې کتلي دي موږ بېله بېله تا سره واده کوو د سره داسې خیر دی جي مشر دی پوه نه شو جي خیر دی جي خیر ریشم راځه چې کور ته ځو یا راځه زما خو واده ونه شو چې نیکه له نیکه وتړم وای الله به خیر کړي اوهو دا څه غم دی څه د لیوانو علاقې ته مې ټرانسفر شوی دی مونږ هم ځان سره لیوني کړو او جي یا لکه دې خوره شه ته داسې وکړه چې خپله د سنګۍ در وباسه او خپله منوره ښځه دې پرې رضا کړه خو یو خبر مې یاد ساته څوک هم چې په تعویضونو په سنګۍ باندې مینه او ودونه کوي که نه د هغې هم دغه انجام وي جي الله دې نور هم ترقي درکړه جي زما خپله منوره ښځه پرې رضا کړه السلام علیکم ورځه او راځه